اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو علامي خوشحال او قدرمن لره دوستانو 11 سبق دی. په نن سبق کې زه تاسو ته جملې درښیم. جملې ته ویل کېږي سنټنس، یعنی جملو ته ویل کېږي سنټنسز. جمله چې ده پر څلور قسمه باندې ده. دا څلور قسمونه تاسې نن زده کړئ. د دې څه مخ په ایسته چې کوم سبقان موږ وایو جملو باندې به تاسې پوه شئ چې د جملو دا قسمونه دي، په دې به مې سر خلاص شي. هغه خواته بیا ستړی نه درته راځي انشاءالله. بیا به صرف د لفظ یادېدل ستاسو دپاره ضروري چې دا لفظ ته زده کړه، یاد یې کړه او ته به بیا په جمله کې استعمالولی شي. جمله چې د څلور قسمونه لري، یعنی سنټنس څلور قسمونه لري. اول قسم چې دی پازیټیو سنټنس، او دویم قسم چې دی نیگیټیو سنټنس، دریم قسم چې دی هغه انټراګیټیو سنټنس، او څلورم قسم چې دی نیگیټیو اینڈ انټراګیټیو سنټنس. ګوره هغه تیر سبق کې هم درته ویلي ولی چې دغه حروف عاطفه کنجکشن هغه د دستي استعمال شو. نیگیټیو اینڈ انټراګیټیو سنټنس، منفي او سوالیه. پازیټیو یعنی مثبته جمله. مثبته به زه څه پیژنم؟ ګوره طالب یې پیژني، هغه کسان چې د مثبت سره نه ولد هغه به څه پیژني. مثبته هغه ته ویل کېږي چې د نه لفظ نه کې راغلی دا یو، یعنی اوس زه وایم دا کار زه نه کوم. دا جمله چې دا نه لفظ کې راغلی دې ته مثبته جمله نه ویل کېږي. مثبته جمله دې ته ویل کېږي چې زه دا کار کوم، زه دا کار کوم. ګوره ما وویل چې زه دا کار کوم، چې دا خبره وکړه دا ته مثبته جمله وایي. د نه لفظ نسته کې دا یو. دویم به سوال نه کې، سوال بیا دې ته ویل کېږي زه دا کار وکم، زه دا کار وکم. د نه لفظ نسته کې، خو دا پوښتنه مې ستاسو وکړه، دا سوال یې وکړئ زه دا کار وکم. ګوره دا سوال دی که نه دی؟ دا دوه. ګوره دې ته مثبته جمله ویل کېږي چې نه د نه لفظ کې راغلی دا یو، او دویم د سوال لفظ نه کې راغلی دې ته مثبته ویل کېږي. دویمه چې دا منفي جمله، منفي جمله یعنی نیگیټیو سنټنس. نیگیټیو سنټنس هغه ته ویل کېږي چې په هغه کې د نه لفظ وي، چې یعنی دا کار زه نه کوم، دا هلک نه دی، دا کتاب نه دی، دا قلم نه دی. ګوره دا نه لفظ کې راغلی. مثبته خو دا وه چې دا قلم دی، دا کتاب دی، دا هلک دی، دا کور دی. ګوره په دې کې د نه لفظ نسته، سوال هم نسته کې. او په نیگیټیو سنټنس کې بیا دا الفاظ راغلي دي، دا کتاب نه دی، دا قلم نه دی، دا کور نه دی. دا د نه لفظ چې راغلی دې ته څه شوه؟ نیگیټیو سنټنس یعنی منفي جمله. یو مثبته شوه، یو منفي شوه. منفي هغه دی چې یعنی نه دی. دا دوه. دریمه سوالیه جمله چې انټراګیټیو سنټنس ورته ویل کېږي، هغه بیا دا دی آیا دا کتاب دی، آیا دا قلم دی، آیا دا کور دی، آیا دا ته یې. ګوره دغه سوالونه چې سوال کې راغلي دې ته څه وویل شوه؟ انټراګیټیو سنټنس یعنی سوالیه جمله، سوالیه جمله. او څلورم قسم چې دی نیگیټیو اینڈ انټراګیټیو سنټنس. انټراګیټیو نیگیټیو. انټراګیټیو سوالیه ته وایي، نیگیټیو منفي ته وایي، یعنی هم به منفي وي هم به سوالیه وي، دواړه جمله به وي. په نن سبق کې موږ دا سبق وایو، په نن سبق کې موږ دا جملې پیژنو. اوس اسانه طریقه ده. ګوره تاسې سابجیکټ پرونان پیژندل دي، تاسې ټوبې پیژندل دي، ټوبې مې په یاد دي، سابجیکټ پرونان مې په یاد دي. اوس هغو ته ګوره، یعنی ته به ولګوې سابجیکټ معنا آی. اوس زه مثبته جمله درته جوړوم. سابجیکټ به ولګوې آی، په پسې بیا کم لګېږي، په آی پسې څه راتلی؟ ام، آی ام. په پسې بیا څه راکلی؟ سټوډنټ، یا په پسې باندې ټیچر، هر شی چې لیکې. آی ایم ا ټیچر، زه یو استاد یم. ګوره دا مثبته جمله سو. آی ایم ا ټیچر، زه یو استاد یم. آی ایم ا بوای، زه یو هلک یم. آی ایم ا سټوډنټ، زه یو شاګرد یم. ګوره په دې باندې سر خلاص. او دویم اوس دا هغه منفي جمله ته اړو. ګوره دا هغه مثبته جمله اوس موږ منفي ته اړو، یعنی نیگیټیو جمله جن جوړو، نیگیټیو سنټنس جن جوړو. نیگیټیو سنټنس په موږ د دې څنګه جوړو؟ آی مې ولګاوي سابجیکټ پرونان آی، دویم پسې راسه، بیا ټوبې پسې کښېږده ام، په ټوبې پسې دستي ناټ لفظ ولګوه. ناټ ما تاسو ته ویل چې دا منفي الفاظ هم په کار راځي. ناټ لفظ ولګوه، یعنی آی ایم ناټ ا سټوډنټ، زه شاګرد نه یم. آی ایم ناټ ا ټیچر، زه استاد نه یم. آی ایم ناټ ا بوای، زه هلک نه یم. آی ایم ناټ ا هاپي، زه خوشحاله نه یم. ګوره دا شیان چې مو وویل دا جمله منفي جمله جن جوړه شوه، یعنې صرف ناټ لفظ کې راغلی. په دا ځای سر خلاص کړئ چې سابجیکټ څخه وروسته بیا ټوبې، د ټوبې څخه وروسته په دا ځای کې به ته ناټ لګوې. د ټوبې څخه چې ټوبې دې ووایي دا سابجیکټ سو، ټوبې سو، په دې ځای کې به ته ناټ لګوې، بیا به هغه لفظ پسې راوړې. ته څه شنه؟ آی ایم ناټ، آی ایم ناټ ا ټیچر، زه استاد نه یم. اوس د دې جملې څخه بیرته د مثبتې جملې څخه موږ سوالیه جوړو.
مثبته جمله څه شوه؟ مثبته جمله خو دا وله چې I am a student، زه یو شاګرد یم. اوس د دې څخه موږ سوالیه جوړو. سوالیه به څنګه جوړو؟ خالي ټوبې واړوه. ټوبې نه دی، ټوبې خو د I am دا ټوبې چې دی ام دی. ټوبې واړوه سر ته یې کښېږده. ټوبې سر ته واړوه، سابجیکټ را دې خواته که، بس نور مشکل نه جوړي، بس خپله سوالیه شوه. am I a student؟ آیا زه شاګرد یم؟ am I a teacher؟ آیا زه استاد یم؟ am I a boy؟ آیا زه هلک یم؟ بس خالي ټوبې واړوه سر ته، بس خپله د سوالیه جمله جوړ شو. سوال اسانه شو په دې باندې. او بیا د دې څخه اوس موږ منفي سوالیه جوړو، یعنی موږ چې جوړو نیگیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس دا جوړو. دا بیا ډېر اسانه جوړېږي. سوالیه دې زده کړله، نیگیټیو دې زده کړه. بس په هغه نیگیټیو جمله کې خالي ټوبې و سر ته واړوه. ټوبې واړوه در آیا وها خواته که باره به څنګه راسي؟ am I not a teacher؟ آیا زه استاد نه یم؟ آیا زه استاد نه یم؟ ګوره، آیا زه ډاکټر نه یم؟ am I not a doctor؟ آیا زه ډاکټر نه یم؟ am I not a student؟ آیا زه شاګرد نه یم؟ am I not a boy؟ آیا زه هلک نه یم؟ ګوره، زه ډاکټر یم، تا ته وایم چې دا دوا دا رقم استعمال کړه، ته نه راسره منې، زه به څه درته وایم؟ آیا زه ډاکټر نه یم؟ ګوره، دا څلور قسمه جملې، دا څلور قسمه جملې به انشاءالله ستاسو اسانه سر به خلاصوو. هغه مې درته ښوولې وه چې تاسې به د متکلم واحد جمله څنګه جوړوئ، هغه خو مې اوس دا درته جوړه کړه. تاسې به د متکلم جمع جمله څنګه جوړوئ، هغه جمله د پر هغه ترتیب باندې خالي دا رقم یې جوړ کړه. ګوره، د جمع دپاره ټوبي آر استعمالېدی. ګوره، سابجیکټ د جمع دپاره ویولو دا یو، یو دا دوه، دیو دا درې، دا درې سابجیکټ دغه جمع وه. د دې دپاره آر استعمالېدی. بس نور هغه ترتیب دی. ګوره، که چیرې ته مثبته جمله جوړی یو آر بوایز، تاسو هلکان یاست. که چیرې منفي ته اړی یو آر ناٹ بوایز، تاسو هلکان نه یاست. که چیرې ته سوالیه ته اړی باره خالي آر واړوه آر یو بوایز، آیا تاسې هلکان یاست؟ بیرته نیگیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس جوړی آر یو ناٹ بوایز، آیا تاسې هلکان نه یاست؟ آر یو ناٹ بوایز، آیا تاسو هلکان نه یاست؟ خالي په دغه ترتیب باندې جمله هغه جمله ده، صرف خالي ټوبې یې اړوه. که چیرې سوالیه جوړه ټوبې یې اړوه، که نیگیټیو یعنی منفي جمله جوړه په دا میان کې دغه لفظ او د ټوبې په دا ځای کې ناٹ لفظ راو. بس دغه ترتیب سو. الله دې وکړي چې ستاسو سر په خلاصوي. انشاءالله زما خو خپل کوشش دا دی چې زه ستاسو سر په څنګه ترتیب باندې در خلاص کړم، خو زما خپل کوشش ما دا وکړي. انشاءالله زما فکر دا وویل چې ستاسو سر اسانه په خلاص ځکه تېر سبقانو زده کړي دي، جمله مې زده ده، خالي په دې سر در خلاص کړي چې که چیرې ته سوالیه جوړې دا رقم یې جوړه کړه، که مثبته جوړې دا رقم یې جوړه کړه، منفي جوړې دا رقم یې جوړه کړه، او سوالیه منفي جمله جوړې دا رقم یې جوړه کړه. دا څلور قسمه جملې چې دې ته سنټنسز ویل کېږي. دا څلور قسمه یوې جملې ته سنټنس ویل کېږي، ډېر ته سنټنسز، په اخر کې اس خالي ورزیات کړه. په دغه باندې سر خلاص کړئ. انشاءالله پر مخ باندې بیا تکلیف مشکل نه درته راځي. ویډیو د سره شیر کړئ، د نور ملګرو پورې ورسوئ چې نور ملګري هم د دې څه فایده واخلي. په دې کې زموږ مطلب دا دی چې موږ وار وایو چې ویډیو د سره شیر کړئ. مطلب مې دا دی چې یو مسلمان، یو ورور، یو پښتون چې د دې کار څخه بې برخې پاتې وي چې هغه برخمن شي د دې څخه. نور موږ په دې کې یو علیحده دی دغه نه لرو، فکر نه لرو چې هغه خلک چې کوم سوچونه لري هغه سوچونه زموږ سره نشته. زموږ سره صرف د الله رضا او د الله جل جلاله څخه د دې اجر غواړو بس. و هغه ورور ته چې د دغه سبقانو څخه یعنې د دې ژبې څخه بې برخې پاتې دی و هغه ته دا خدمت ورسېږي. زموږ مطلب دا دی. خوشحال او قدرمن اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.